د برتانیې یوې کمپنۍ لاین ویژن د شیانو د ریسایکلینګ یا د بیا استعمال وړ جوړولو یوه کارخانه کې د مصنوعي ځیرکتیا یا AI یو نظام نصب کړي چې له خځلې بیټریانې جدا او لرې کوي. د دې هدف د اورونو لګېدو خطر کمول او د ارزښتناکو موادو بیا ترلاسه کول دي. په ټلیفونونو، د لوبو سامان، کمپیوټرو او نورو برېښنایي شیانو کې د لیتیم بیټریانو استعمال کیږي چې که په نوره خځله کې ورګډ شي نو امکان وي چې په چکېدو یا نقصان رسېدو اورونه ولګوي. خو هغه کمپنۍ داسې یو نظام جوړ کړی دی چې د نقصان کېدو مخکې له ګندونو مختلف قسمه بیټریانې بیلوي. But if the wrong thing happens to it when it's no longer wanted, کچېرې دا نوي په کار او څه غلط وشي یعنې دا په خځله کې وغورځول شي او بیټریانې اوچکېږي نو د دې رابطه د هوا او اوبو سره وشي او هلته اور لګولی شي. موږ په بریتانیا کې ډېرې داسې پیښې لیدلي چې د برېښنایي سیګرټو بیټرانو او په برقي سامان کې پټو بیټریانو سره د اور واقعیات شوي دي. نو ځکه موږ ولس ته خواست کوو چې په ګندونو کې بیټریانې نه غورځوي او باید ریسایکل یې کړي. په کارخانه کې داسې کیمرې لګول شوي چې په بیلټونو چلیدونکي سامان کې د لیتیم بیټریانو او د برقي سیګرټو یا ویپ شناخت وکړي او د یو ځانګړي نظام په واسطه یې له خځلې بیل کړي. هغې کمپنۍ دا ټیکنالوژي د مانچسټر پوهنتون څېړونکو په مرسته جوړ کړې دی. نو موږ د بیلټ یا پټۍ د پاسه د کیمرو نظام استعمالو چې د کمپیوټر سره تړلی وي او د مصنوعي ځیرکتیا نظام باندې چلیږي. د AI نظام په واسطه عکسونه سکین سي او د بیټریانو او خطرناکو شیانو لټه کوي. برتانیا کې د مټیریل فوکس په نوم د برقي شیانو د ریسایکل کولو یو خیریات تنظیم اټکل کوي چې هلته کورنۍ په کال کې شاوخوا 1,03,000 ټنه برېښنایي شیان غورځوي او شاوخوا 880 میلیونه شیان ذخیره کوي. په دې سره نږدې 1 ارب پاونډه ارزښت لرونکي قیمتي اوسپنه د نه ریسایکل کېدو په صورت کې ضایع شي.